حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ویل سبحان الله زموږ د اسلافو اکابرینو د دې هر خبره ډېره قیمتي خبرې دا که په سرو زرو ولیکل سي هم به کم عجیبه قیمتي خبره کوي انا كنا اذل قوم فاعزنا الله تعالی بالاسلام موږ یو ذلیل قوم موږ یو کم او ټیټې رتبې والا قوم کله چې الله جل جلاله موږ ته عزت په اسلام سره راکړي چې اسلام می قبول کړي الله عزت راله راکړي فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله تعالى به أذلنا الله کوم وخت که موږ عزت د اسلام نه علاوه په بل شي کې لټوي په بل شي کې مو د ځان عزت غوښتی الله به موږ ذلیله کوي الله به موږ ذلیله کوي نن مسلمان د اسلام نه علاوه په نورو رواجونو کې د کافرانو یهودو نصاراو په رواجونو کې د ځان کامیابي لټي د ځان د پاره عزت لټي ځکه چې الله ورځ تر ابل مسلمان ذلیله کوي زه همیشه دا وایم الله جل جلاله په اسلام کې ښځې لره عزت ورک دا یې پر کور کښېنول دې لره یې رقم حقوق ورکړل پر خاوند باندې د دې حق شی شوی پر زوی د مور حق شی شوی پر پلار د لور حق شی شوی لیکن کوم وخت چې ښځه د ځان عزت په بازار کې لټي د ځان عزت د نارینهو سره شانه به شانه درېدو کې لټي د ځان عزت د نارینهو په رقم په د باندې وتلو او کاروبار کولو کې لټي الله به دغه ښځې ذلیله کوي الله تبارک وتعالی به ذلیله کوي تاسو وګورئ کفار په موږ باندې کوم چلونه وکړه رنګارنګ مسلمان ته یو شی په یو رقم شکل کې پیش کړي مسلمان اول بدبخته لبیک ورته وایي قسم د اغیار رواجونه دا موږ په ځان کې راوستلي دي او خپل اسلامي کلتور ته مې شا ګرځولې ده الله به موږ نور ذلیله کوي تاسو وګورئ د نړۍ پر سطح مسلمان څومره مخ پر ضلالت روان دا خو اوس بیا تاسو به ته معلوم یې پر دا 14 فروری باندې عید الحب په دې نامه باندې یو اختر دی دا خلک یې سره کوي چې څوک عید د محبت عید ورته وایي او په انګلیش کې دې ته ویلنټاین ډے وایي دا اوس ډېر پر مخ دی نو یو ګلاب سره ویشي سره ګلان یې پیدا کړي یو بل ته ورکوي سرې جامې اغوندي مبارکي ورکوي یو در بل حتی چې دا باز بیکري والا خو سره کیکان جوړ کې پر هغه باندې سره رنګ ګلان کښیږدي یا د زړه عکسونه د زړه تصویر په دې کیک باندې تیار کې بیا پر خلکو باندې خرڅوي او بدبختانه نن مسلمان هم در ګورد زیات دی په اخته دی نن مسلمان هم په اخته دی افسوس پر موږ باندې افسوس پر موږ باندې دلته خو په بعض اسلامي ممالکو کې هم په ډېر جوش او خروش سره دغه ورځ لمانځل کیږي ویلنټاین دی هر یو پر زګار باندې لیکلي یا په دا بازار کې تاسو لیدلي د زړه رقم شان جوړ سوي په سره رنګ باندې دا خرڅېږي څوک ګلاب سره تقسیموي څوک مبارکۍ سره ورکوي دا پر 14 فروری باندې کېږي یو خو ته دې ته وګوره او مسلمانه او بدبخته او نادانه ته دې تاریخ ته وګوره ویلنټاین دی چې کوم دی دا د دې اصل بنسټ د کوم ځای نه دی دې ته په اردو کې دا باز خلک عید عاشقا هم ورته وایي عربیان عید الحب ورته وایي پښتانه د محبت ورځ ورته وایي پښتانو هم شروع کړ الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې موږ ته هدایت د دې تاریخي فلسفه وګورئ دا د چا اختر دی چا کړی دی په کومه ورځ باندې کړی څنګه پیښ شو دا بس هسې ړوند په ړندو سترګو باندې تقلید مه کوه د اغیارو پر لار مزه د حضرت عمر رضی الله عنه قیمتي وینا ده الله به دې ذلیله کړي تباه به دې کړي ویلنټاین دا یو کس و عیسایي راهب د دې سره د خپلو خلکو مذهبیانو ډېره مینه درلوده د ده په یاد کې د ده په عشق او محبت کې دغه ورځ دوی جوړه کړه انسایکلوپیډیا آف برتانیکا په دې کې لیکي چې دغه د عاشقانو اختر دی په دې ورځ باندې او انسایکلوپیډیا بک آف نالج د دې په حساب چې ورته وګوره دی وایي دا د محبوبین یو خاص ورځ ده لیکن دغه ورځ اولین خاص د عیسایانو مذهبي اختر دی ده او بل طرف ته د عشق او د محبت نوم ورکړي چې دې ته یوازې عیسایي خلک نه
مسلمان یهود او ټول د ځان دپاره یو غټ شی وګرځي او دا په مینه او محبت ولمنځي د عشق او د محبت په نامه باندې فحاشي عریانیت اظهار دی. لهذا محترمو دغه ویلنټاین دی دا په ځان کې خپله یې کول، دا په جوش او خروش باندې لمانځل دا حرام دی، حرام دی. د دې متعدد وجوهات دي. یو دا دی چې الله تبارک وتعالی چې کله موږ ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راواستوي نو هغه چې کله مدینې منورې ته راغلي خلکو یې ورځې لمانځلې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا څه دی؟ دی ویل یا رسول الله په جهالت کې موږ دا لمانځلې. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي قد ابدل لکم الله بهما خیرا منهما. الله د دې په عوض کې تاسو ته در دې بهتر درکړي یوم الفطر و یوم الاضحی، دا لوی اختر او د کوچني اختر ورځې، بس دا ستاسو دپاره کافي دی، دا ستاسو دپاره کافي دی. مسلمان ستا د اختر ورځ خو الله انتخاب کړې ده، ستا د خوشحالي ورځ خو الله انتخاب کړې ده. تا ته په کال کې دوې د خوشحالي ورځې درکړې، یو کافر ستا سره دا ورځ نه ولمانځل. تا ته په هفته کې د جمعې ورځ درکړه چې ته وساسې، تا د جمعې ورځ په اتوار باندې بدله کړل. هی هی افسوس پر موږ باندې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې د یو داسې نوي کار ایجاد وکړي چې زموږ په اسلام کې نه هغه مردود دی، دا بدعت دی، دا حرام دی. او بل واورئ په دې کې په دې لمانځلو کې مسلمانانو لږ سوچ فکر کوي. په دې لمانځلو کې د کفارو د عیسایانو د دې سره مشابهت راځي. او د الله رسول فرمایي د ابو داود شریف روایت دی من تشبه بقوم فهو منهم. کوم کس چې د کوم قوم سره مشابهت اختیاروي، مشابهت په رواج کې ورسره کوي، مشابهت په وینا کې ورسره کوي، مشابهت په ناسته پاسته ورسره کوي، په جامو کې ورسره کوي، دا به د قیامت په ورځ د هغوی څخه یعنې د هغوی په سب کې به راپورته کېږي. او دومه خرابي د ویلنټاین دی یوه دا هم ده د محبت ورځ چې موږ ته وایي. په دې کې خلک غزلې وایي، دانسونه کوي، د نارینهو او د ښځو اختلاط دی، په لوی لاس حرام محبت ته هڅوي او په لوی لاس مجازي عشق ته هڅوي چې هغه در شا نور رازونه پراته دي، هغه تا زنا ته هڅوي، هغه تا زنا ته تیاري. او مسلمانه نن تا په اسلامي ممالکو کې هم علی الاعلان شروع کړي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الله فرمایي زنا ته نږدې مه ورځئ. الله د زنا منع نه ده کړې، الله وایي زنا ته نږدې مه ورځئ. دا یو ډېره بده لاره. لهذا په ویلنټاین ډې کې اول تا پر دې هڅې چې کله ته دا ګورې هر یو د ځان سره ګرل فرنډ راولي، یو خپل اشنایه راولي، نجلۍ راولي، ته هم بیا په دې لټه کې، ته هم په دې تلاش کې پسې کېږي چې کشکې ما هم د ځان لپاره ګرل فرنډ درلودی، کشکې ما هم د ځان لپاره یو محبوبه درلودی. العیاذ بالله دا دې په زنا باندې اخته کړي چې پیدا دې کړل مجازي عشق و محبت شروع کړي، بیا به آخر زنا ته به درېږي. څلورمه خرابي د دې ورځ ده دا لهو او لعب په دې کې دی. په دې کې خلک په لهو او لعب باندې اخته وي، اسراف باندې اخته وي، په قسم قسم العیاذ بالله ګناو باندې اخته وي، فضول خرچي کوي، بې ځایه پیسې مصرفوي. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله وایي کوم سړی چې بې ځایه مصرف کوي دا به د شیطانانو په ډول کوي. لهذا د دین علاوه نور هم غیر شرعي کارونه په دې کې شته. په دې موقع باندې یو د بل کارډونه سره هستي، سره ګلان یو بل ته سره هستي، او یا دغه رقم په سره شکل کې تیار شوي، نور هم رقم شان هستي. کله د زړه تصویر جوړ کړي هستي، د زړه رنګه یو شی جوړ کړي هستي. وتعاونوا على البر والتقوى. یو تر بله تعاون په نیکۍ او د تقوا په کارو کې وکړي. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان الله شدید العقاب. الله سخت عذاب کول والا دی. او هغه کسان چې دغه رواجي په مسلمانه معاشره کې هغه کسان رواجي د وخت مسلمان حکمران لره په کار دی چې دا بند کړي. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والاخره. هغه کسان چې په مؤمنانو کې فاحشي بېحیایي خوري، د دې کسان دپاره په دنیا او آخرت کې به درناک عذاب وي. درناک عذاب به الله تبارک وتعالی په دنیا او آخرت کې د دې کسانو لپاره ایږدي. لهذا د خدای لپاره مسلمانه د بل په لارو کې د نور مغرب په طریقو کې د ځان عزت مه تلاشوه. حضرت عمر رضی الله عنه وایي الله به دې ذلیله کړي که نه، الله به دې ذلیل کړي.
بیا به داسې ذلیل سې ټول دنیا کې به خلک په هېڅ نه درته ګوري. نن مسلمانان تاسو ویني ورځ تر ابلې مخ پر ضلالت باندې روان دي، ورځ پر ابلې مخ پر ذلیل توب باندې روان دي. دا ولې؟ ځکه چې الله جل جلاله موږ د دې څه منع کړي یو او موږ یې کوو او الله به موږ ذلیله کوي. لتتبعن سنن من كان قبلكم قيل اليهود والنصارى فقال ومن القوم الا اولئك. تاسو به ضرور د تیر سوي قومونو اتباع کوئ. هغه یهود او نصارا یاد کړي دي، بعض روایت کې فارس او روم راغلی دي. لہذا وروسته د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. د چا سره چې مشابهت کوي د هغه په ډله کې به راپورته کېږي. علیاذ بالله. د خدای دپاره د دې نه ځان وساتي، خپل بچان عیال اولاد قریبان د دې نه وساتي، کنې الله به مو ذلیله کوي، الله به مو ذلیله کوي. بیا به د عزت تلاش کوئ. اسلام موږ ته عزت را کړی دی، عزت په پرده کې دی. د خدای دپاره الله دې زموږ مسلمانانو ته توفیق ورکړي، الله دې را حفاظت وکړي د مسلمانانو. د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي. وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي وكتابه وهدى رسوله مرجعي. هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلترجعي.